احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټګر. د هیواد هغه تاریخي او ویاړلې څیره چې د واکمنۍ پر مهال افغانستان د یوې پراخې امپراتورۍ څښتن و. دا د دې اوسپنیز واکمن استوګنځی دی. د لوی امپراتور احمدشاه بابا کور د کندهار ښار د سدوزیو په کوڅه کې دی چې اوس هم په هماغه پخوانۍ بڼه پاتې دی. دغه کور په 1902 کال کې د لوی احمدشاه بابا په هدایت د فني او تخصصي کارګرانو یا معمارانو لخوا په بخارایي سبک یا بڼه جوړ شوی دی. دغه 300 کلنه ودانۍ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو په ریاست کې په رسمي توګه ثبت شوې ده. د احمدشاه بابا کور 1438.6 متره مربع مساحت لري چې په پخه چارکونجه خښته، ګچو، نولوخ، ایرې او سره خاوره چې سارو ورته ویل کېده جوړ شوی دی. 3 منزله دی، 8 اطاق لري چې لاندې یې یوه تهکوي جوړه شوې او د تهکوي څخه لوړ یو دالان دی. په دالان کې د احمدشاه بابا د ناستې ځای هم معلوم و او اوس هم د شانشین په نوم یادیږي. د دالان کیڼ او ښي اړخ ته یعنې شرق او غرب طرف ته یو ډول دهلیزونه او اطاقونه لري او همدارنګه په دوهم منزل کې چپ او راسته دواړو خواو ته کاوشکن یا کوچني دهلیزونه لري چې د هر دهلیز موظف به د شاه امر ته غوږ و چې شاه څه امر کوي. د احمدشاه بابا په کور کې په ښکلي هنر سره تهکوي یا زیرزمینۍ هم جوړې شوي دي چې 2 داسې بادوانونه یا هواکشونه یې ورکړي چې تر 2 منزل پورې هوا رسوي. په تهکوي کې دننه یو حوض هم شته چې د کور د شاله ویلې څخه به اوبه ورته راتللې او په حوض کې به تویېدلې. د دغو اوبو په واسطه سره به هوا په دوبي کې سړه وه. د یادې ودانۍ میناتوري د هګۍ په سپینو او چونه لړل شویو ګچو او یو ډول سریښناکه ماده سره جوړ شوی دی چې اوس هم یو ډول ځلا لري. د احمدشاه بابا د 3 پیړیو دا کور که څه هم د تیرو جګړو او بېباکیو له کبله زیان لیدلی خو بیا یې هم دیوالونه اوچت لکه د ستر امپراتور د درناوي په پار هسک ولاړ دي. تازه د احمدشاه بابا د کور د بیا ودانولو کار چټک روان دی خو هیلې او غوښتنې دا دي چې د کور په بیا ودانولو کې دې له هغو توکو کار واخیستل شي چې شاوخوا 300 کاله وړاندې کارول شوي وو او په بڼه کې دې هم بدلون ته ځکه زړه نه ښه کېږي چې ښایي د جوړېدو دا سبک به د هغه وخت تر ټولو معاصر و. د احمدشاه بابا کور نه یوازې د افغانستان د تاریخ یوه بېسارې نښه ده، ترڅنګ یې د کورنیو او نړیوالو سیلانیانو لپاره یو ښه ادرس دی. او دلته بیا د دې ستر امپراتور قبر او دمه ځای دی چې دې سترې سټې تر سختو او ستړو وروسته دلته آرام وکړ. روح یې ښاد او یاد یې تلپاتې.